تاسو ټول ځان ته دیندار وای. اوس دین څه ته وای؟ الله منلو والا ټول یې. الله څه ته وای؟ اسلام منلو والا ټول یې. ټول پاکستان یې مني. اوس اسلام وای څه ته؟ په دې باندې عزیزانو زمونږ د تھرو آؤٹ پاکستان عوام چې دي هغه قادر نه دي. وقتی طور د سوډا واټر بوتل پشان په جوش کې راشي، لیکن بیا وروسته پکې اسم نه. نو زه تاسو نه اپیل دا کوم چې دین وپېژنئ. چې سکوله خو تکړه وي، پراپیګنډوله خو تکړه وي، یو بل پسې لکۍ تړلو له خو تکړه وي، لیکن دین هم ایمان نشته چې دا وپېژنئ چې دین څه ته وایي. ستاسو مثال داسې دی لکه بونیر کې یو دو بوډای ښځې ناستې وي، نو د هغې یو ښځې نوسي یو وړوکی غوندې ریډیو راوړو، نو هغه ریډیو یې چې ولګولو نو بوډو ته یې وی چې واورئ ډېر ښه غزل دی پکې. نو ریډیو کې غزلو چې برسات میں اوس به دا پوښتنه هم درنه کوم چې دین څه ته وایي. تک دین دین خو دې یاد دی. پوه شوې؟ نا یو بوډای بلې ته وایي چې خورې څه پوه شوې؟ وی چې نه څه وی دا یې ونه وي پکې چې په بر سواد کې دین په ترقۍ روان دی. اوس غزل دی برسات میں اوس تک دین دین خدای خبر چې څه بلا ده. خو بوډو ته دا جوړ کړی چې په بر سواد کې دین په ترقۍ روان دی. زمونږ هغه د بوډو مثال دی چې دین څه ته وایي. ولې تاسو بې دینه یاست؟ دیندار دین وایي څه ته د دین لفظ معنا څه ده؟ الله وایي څه ته؟ د الله معنا څه ده؟ اسلام وایي څه ته؟ د اسلام معنا څه ده؟ په دې باندې ما پوهې. نن د پاکستان قوم مونږ په دې پوه نه کړی شو، مایوس چې دین څه ته وایي، د دې معنا څه ده. عزیزانو زه خو یو ګناهګار او روسیا سړی ما او بیا ما 100 لکه روپۍ هم شیاګانو نه اخیستي دي، نو دې ورځو کې خو زه ډېر خراب یم. ما ته یو ملګري وویل چې ستا متعلق پېښور کې دا پراپیګنډه ده چې د 100 لکه روپۍ شیاګانو نه اخیستي. ما 40 کاله د پېښور مسلمانانو ته تقریرونه کړي دي، داغه سلا ما ته دې رزیل قوم دا راکړه، دې رزیلانو چې ما 100 لکه روپۍ شیاو نه اخیستي. زه شیا د خدای بندگان نه ګڼم تر هغې پورې چې څو پورې د جناب محمد رسول الله اتباع نه کړي او د ابوبکر او د عمر عثمان په چوکاټ باندې سر نه ایښی تر هغې پورې زه شیعه د خدای بندگان نه ګڼم.
ما ته پته ده چې دا کم د سور بچي ما پسې دا پراپیګنډه کړې ده. 6 لکه روپۍ ورشه زما د ژوند ریکارډ دی په پېښور کې. دا کوسډب زه سړی نه ګڼم. ما پسې ډرامې ځکه کوي چې ما د دوی ښځې پرې نه خوي، د دوی لونه مې پرې نه خوي، د دوی زامن مې پرې نه خوه، دا د باګړو بړواګان مې پرې نه خوه، نو ما پسې خو به هم څه وایي که نه. د چا ښځو پسې چې زه ډرامې کوم په مینا بازار کې دا تاسو سره جوخت نو هغه دله به ما پسې څه وایي نه. دا هغه څوک وایي چې د چا ښځې په 1000 روپۍ سرونه جوړوي په صدر کې په ایر کټینګ کې. دا خبرې هغه خلک کوي او ما پیژندلی دي. که دا د سړي زامن نشو نو د کیسه خانې په جلسه کې به زه د دې ټول رازونه فاش کړم، ټول رازونه، او په ما به ثابتوي دا کوم الفاظ چې ما د شیعو متعلق وي که شیعو کې ایمان نو را میدان ته دي شیعو ثابته دي کی چې مونږ بجلیګر مولا ته 6 لکه روپۍ ورکړو. زما په خبره پوهېږئ؟ خان بهادر د بې نظیرې په وخت کې منیسټر اوقاف و که نو ورشئ قرآن ورته په سر کېدی چې ټلیفون یې راته وکړو چې بې نظیرې مشایخ او علما کانفرنس کړی دی. دې کانفرنس ته 1 غنټې تراشه د 20 लाख روپو چک درلیږم او دا سباله کیش کاو 20 लाख روپۍ والا. ما ورته وی چې خدای دې هغه کور وان که چې پتنګي کې دی. ما 40 کاله د پاکستان نظام په اودس کې ساتلې دی. زه د 40 کالو اودس په 6 لکه روپۍ مات کړم. تاسو خیال را که ایمان درکې چې دا کانفرنس تیر شي بیا دا چک راولېږه. زه به اوس ښځې ته ناست یم और खलक बमी पर टीवी उगोरी ले मियाँ रन्ना पीछे ड्रामे कर देनी ये भी बैठो ही तासो खुद से यही करे बिचको वालों वाला ले मियाँ और बिजली घर भी बैठो ही रन्ना पीछे ड्रामे कर देते रन तले बैठो है वाह ये भी करना. टेलीविजन खुनन सबा बुजुर्गानों करम दे औलियाओं करा शेखानों करा अजियानों करा खतीबानों करा غجیانو کرا وہی نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرو ہوئے نمازاں تیرا سیاپا کرن اے داڑی تیرا سیاپا کرن اے حج تیرا سیاپا کرن اغنجی توب تیرا سیاپا کرے شیخی تیرا سیاپا کرے تے روزہ تے نوروے دعوے سروائم دعوے سرا کچا کی ایمانی دبارہ وفات بارت ربیع الاول باندې د قصخانی جلسے تا راولی د پاکستان حکومت راولی شیعه راولی ار څوکم چې خوښی راولی خبر صفاشي دعوی سره چې تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د بجلیګر مولا خرید کړی نه دی. کوشش ډیر کړی. جنرال فضل حق دی خدای وسوبخي ما ته وی تا منیسټر عالم منیسټر دی عالم یو لسکرت را پسې وزیران را لېږل منیسټر دی عالم منیسټر دی عالم الکه زه نه کوم منیسټري دوی خو ورپسې څه ویناس ورته هغه شنه جنډه چې ستا په دوربین کې بدی شو نن در باندې لګېدلې ده که نه څه ویناس دی منیسټرای باندې خو به زه متیاز یم ونه کړم متیاز
नन दर पदर खावरे पर सर गर्जई के करा वजीर ने लिखो है तो डायरेक्टर नहीं मानता, वजीर ने लिखो है तो डायरेक्टर नहीं मानता। मौलाना साहब से चल मुंसू नन में योद्धा से जालिम सवाल जवाब द बल्दियात वजीर तले गले रे पर मजगू की बेदड़े वेलजी द बल्दियात वजीर लिखली दे होगा डायरेक्टर ही न मल द बल्दियात वजीर तवर शो आया चिकद द सड़ी जोई नु पदी टकी इस्तीफा जब वजीर और जब यौलान सड़ी तउली कम चिदा कारदा से होका और बेने की दफ्तर तवर पसे वर्जम और सरलान दे पे पासिस बड़ंदो नन तकम्मल की उसी व्याणो लत जाड़ी सरक लत जाड़ी चुआड़ी लत जाड़ी मशकी लत जाड़ी ओड़ो लत जाड़ी खुदा दे नूर पे जड़ा मंगसू उस मुंतवा जिले मियों किधर गए मुला उन चुप के बैठे हुए मुल्क क्या तबाह होंगे तो मुल्क क्यों क्या नहीं एक तो 43 साल हुए जरा आदमी तो पिशोर दा वड़ा बढ़ांदा पिया चला आ रहा है आने पिए उसको जा मेरे नाल की मैं तेरा इमाम नहीं गवा, मैं तेरे खत्मते नहीं आना, मैं तेरे मुर्दियां दे जोड़े नहीं पाना, मैं तेरा लीडर नहीं गवा, मैं तेरा गुलाम नहीं गवा, मैं तेरे कारिज नहीं रहना, मैंने तेरा वोट नहीं लीता हूं तक मेरे ते ठिपर पे वेचने ठिपर उन्ना ते वेच जिन्होंने यार हौसले न में चूई मेरे ते ठिपर वेच तो मेरे पीछे चिसके मारने तेन शर्म नहीं आता जिन्हें लोगों तने जाके कुर्सियां ते बिठाया उन्होंने लोग का पीछे जा मेरे को मेरा तो कोई एहसान माना पड़े होते कि मैं साल ही चिक 2 दफा आके तेरे सामने अल्लाह दा दीन बयान कर मेरे ते कुछ ठिपर नहीं जो न मैं तुम्हारा कोई जर खरीद गुलाम बाकी मेरा ईमान मेरे कोल वजीर आयन के ता मिनिस्टर आलू मैंने कैसे न के गए यवोल अस्करत वजीर शाह तासु पे ईमान में बोला चिता तो कि वजीर कहू दे दरे देगा बांधे की कमी का खुशाला है हाँ तो यवोल समझल वर्तमा हुए चिन्ह भी प्रेदई वे चिन्ह मालिया करोड़ रुपए राकई जिसे द लंदन बैंक की केद वेलवाली मालचे वजारत न लरी शमजों तकरीर को पर जलसा की पर जुमात की पादीरा खलक आजम मना नम परुन वजीर द कौम टोल माले वाले उस मुंग तकरीर न की जैसे बवाई करें तासो पुख्ताने पुख्तानिंगा पुख्ताने पे शर्मुनो शर्मियो पुख्ताने पुख्तुन से बस पुख्ताने सरपी जनूना दजागने जगह नन भाई माला मखलरा के मौलाना से मुबारक खुदा डेरा मेरा बानी रा मान दो मालवाली वेरी बस कोर बची पे मैं प्रदू कोरनु त टेलीविजन पे से तलख खपल रहा करो ना तो वक्त आने पर टेलीविजन की जिक्मा पहलवानी की पिरंगियान होगा संडागान है जमन खजीम गोरी का गोरी है ना गुना होने निश्ता जमन खजीम गोरी वक्त आने लंगो है चरता पुख्तन पंजाब दे च पता हुकूमत कर पुख्तन पंजाब दे च ते दस पेगमो नजवड़न करे पुख्तन पंजाब दे च 15 काल उशू पता है पर गवर्नमेंट हाउस के चिकम शे मुसल्लत करे दे पुख्तानो सो खुदा यो शे लरी कही दीजिए ना पुख्तानो ड्रामो लता करे तासो के सड़े निश्ता कदे टोल सुबह सरत के सड़े निश्ता
دې ارامتوب له تکړې چې بجلیګر مولا هم شیګانې نه 100 لک روپۍ واغستې بجلیګر مولا په لمنه منځو کوي راشئ که تاسو د دوو نه پیدا یو سړی به داسې پیدا کوي چې کیسه خانې ته راولئ د 12 په شپه او دا وایي چې او ماده له دا پیسې ورکړي یا د حکومت سړی یا د پبلک سړی نن نه 40 کاله مخکې الله دی مفتی عبدالقیوم غریقی رحمت کی 40 کاله مخکې د دې انجمن بنیاد زمونږ په مشوره مفتی عبدالقیوم صاحب خو چې دا سنیان د شیعاګانو امام باړو ته او دا غي جلوسونو ته راځي چې خپل یو انجمن ورته جوړ کو خپل علما راغوالو تقریرونه ورته کو چې هغه ځنه کټ شي مونږ خدا درته کړی دا مونږ نو زما عزیزانو عرض میں داو خپه نشئ او که خپه شئ زما به څه وکړي مال 1 کروڑ روپۍ راکړي چې د لندن بینک کې کېدم اله وزیر کېږم خلق به وایي چې دا د اوس هم پرون وزیرو اوس قوم له څه کړي چې اوس نن موږ له تقریرونه کوي نو چې د اوس ټکي نه وتښتم او د لندن په بینک پکې به اوسېږم نو یو وزیر ما ته وایي چې اسی د اوسه کې कैसी वजीरा माली सिच के शाह की खुदा दी कसम जड़े रस्ते ते तू लंगे ला कहने दऊस लंगे इसी के शाह अबुल मरगरी तो राजा दे बांधे झोंका न लगी चला रफत लियाक दे खुदा बखी आगत हुई चागा खुमुंग तदसी हुई वेल बस दे मचे सुबह सरत की यो बदमाश जे मो यो बिजलीगर मुला दे बने चेड़े लस यो लस का गवर्नल पाते शवे जमानुम बे चिवावरे दो دا فلیاق سره ناس پاس تو خلقو نه تپوسو کې چې هغه به زما متعلق څه وي چې واحد سړی دا دی په صوبه سرحد کې چې تر اوسه مونږ کنټرول نه کړی څوک چې د اوقافو د وزیر شکراني علي زما غوندې خبرې کولی شي وای مولانا عبدالباقي شکراني چې اخیستي او د حاجي جاوید الله دې تخت بخت برقرار که جاوید جانه تخت بخت برقرار د جاوید جان شکرانی د سکوالی ادا سستنی والی کی چاته وردی کی دا اوقاف منشتران زما متعلق یو بیان کړه چې دومره لکم دلم ورکړي ودی وای او شر زکات والا دی وای ز مزدوری کوم تجارت کوم زما د مرګرو ته پته ده او ځان له روټای ګټم زما د رحمان بابا عقیده ده اورنګزیب بادشاہ ورته وی چې کله کله زما دربار ته راځه هغه ورته زه استاد دربار ویلا ته رحمان بابا ورته وی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جان دے نل پترخ کے میں جانال پلاس کے میں جان دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے نل پترخ کے میں جانال پلاس کے میں جان دے زکا اورنگ د زمانے زما غلام دے اورنگزیب کا آرائش د تخت و تاج کا خو مرگے بیدا تخت و تاراج کا ز پترخ کې د یار تصویر ګرځوم پلاس کې د مېو جام ګرځوم اورنګزیب ز تا خپل غلام ګڼما زبو ول اسقا دربار ترازم او ایو د پیښور خلکو ستاسو د خدای په ذات قسمی چې د بجلیګر مولا فوټوم تروسا یا پټی وی لیدلې نو هغه ورځ ماته یو وزیر وی څنګه چل دی مونږ نه خپای ښکار نه مالزه وزیران ترغه نه منم چې تر کومه پورې د پاکستان نه د لاډمی کاله قانون ورکشوي نه ملک د اسلام دی ملک د مسلمانانو دی او قانون پکې د چا دی د پیرنګیان الته اخبار کې بیانونه راځي که خیال می یو مناظره شروع ده د خزې سربراهي جایز ده او که ناجایز ده او جایز ده او که ناجایز ده بې نظیره غریبه یې راټینګه کړې ده ٹھیک شو
خزه سربراهیشته که نشته؟ ما ته وی چې دا څه چل دی یاره؟ مال دا چل دا نه دی، چل دا دی چې رحمان بابا ته چا وی چې راځه دلته مریان راغلي جلسه ده چې تقریر واوري، هغه وی زه وی ورته وی رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشق، رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشق چې غوږونی سي ناسخ غوندې اوزګار تا دا تقریرونه چې کوي دا اوزګار دی او د عشق په کار کې بند ما اوزګار نه دا اوزګار دی. اول پاکستان خو به ال د اسلام ملک شي چې د پاکستان قانون قرآن شي کنه نه چې قانون قرآن شي نو بیا پاکستان اسلامی مملکت ته د ښځې سربراهي پکې جایز نه ده، او چې قانون د پیرنګي دی نو په لندن او په دې ملک کې څه فرق دی؟ خو د لندن ښځه ملک الزبت ته او زمونږ که بې نظیره شي نو غریبه ولې کافره کوئ؟ رښتیا ووایي چې نواز شریف د بېنظیر ارمان در وستو که نه در وستو په دې ګرمۍ کې تور واسکټه چولی اوزګار یې سربراهي شته او نشته، شته او نشته، جایز دی او ناجایز دی، جایز دی او ناجایز دی. ته زما لاس کې قوت او پاور راوالا چې زه تا ته بیا ووایم چې په پاکستان کې سیوا د الله نه او سیوا د جناب محمد رسول الله نه او سیوا د امام ابو حنیفه نه د بل مذهب نوم څوک واوړي چې سر ته قلم کوم او د سرونو قلا جوړه نن ټکیږي دا پاکستان. نن یو اتو ورځو له ما غوندې ناړي په لاس کې ته ماله زور راکړه، زه وګورم چې ما نه څوک سړو نه بار راوځي. وګور اتو ورځو ته وګوره چې ما نه په دې ملک کې د غیر مذهب نوم څوک واو. شیعه په پاکستان کې د پاکستان اوسیدونکي دي، ورته به وایم چې ټیک دننه ناست اوسئ او دروازې بند کړئ، که بار راووتی نو ما پیژنئ که نه. ته وګوره چې کېږي که نه کېږي. په ټولو ته پته ده، ټولو ته پته ده. پښتو خو ښه پوهېږي ټول ته. یو څلور اجراګانو هغې اتفاق وپوښتلو چې دا ټول خلک غلې کوي، دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم شروع شو. په لاره کې اجراګان ناست دي، درې په جوارو کې پټ دي او یو په لار کې ناست. چې لار کې ناست دی نو یو کولال پې راغی، خرې مخکې دی، کولال ورپسې دی او لښته ورسره ده. نو کولال لوښي خرڅ کړي، پیسې خو ورسره وي. نو د اجرا ورته وایي چې کولال ماما خپله ژبه کې د ښار کې خو یو ځای هم شته که نه مستقل ډیپو دی، جنډه بازار ورته وایي. دا هر شي ډیپو راکې دی. رمداس کې یو دکاندار ویل دی هر یو سیس په یو پیسه، چاکو رومات په یو پیسه. پاکستان کې هر یو سیس اجراګانو ډیپو هم پکې. اجرا ورته کولال ماما مونږ غلی ولاړ شو که څه در سره یې. هغه چې ورته داسې کتلي چې دا خو اجرا دی. هغه ویل درې ګز چې یو شنګ یې ورکړی په دې غوږ، اجرا منډه کړې. او نورو ملګرو ته وایي چې خورې راپاڅئ. ویل ولې؟ ویل ویې پېژندو، سړي وپېژندو. بس یو اجرا مخکې او درې ورپسې په یو منډه لاړ. دې قوم دا حکومت پېژندلی دی چې دا هغه څلور اجراګان دي. ته مانه والله که ټټ نن ملک وګوره د رشوت بازار لګېدلی. بازار خبره څوک بې رشوت نه کوي. کسټم کې چې سړی نوکرۍ څومره پیسې اخلي؟
वर्षी पता हो एक्साइज एंड टैक्सेशन की बढ़ती की वर्षी पता हो सम बाजार लगे दले ओवरसीयर चिस्ता सरक वेणा पास कई राशि चिल्लाइन दरता है तर चीफ इंजीनियर पूरे दा ओवरसीयर लिंक टोलो सर जंगे दले दस हर यौम महकमा बाजार लगे दले दबकी की संगत दबकी की आला कि द मुल्क सरबराह और गटा वहा खुरम पेपर और लुगान और कचालान खुरम ता सर यो शान पजमका समलम यो शान कट के समलम यो शान कोर के उसे तो उगोरा कि अमल टिकी गली नन अगा वजीरान उलम द 5 लाख रुपये फर्निश और बंगलो के शवे दे कि द चाप कली की कोटा न हुआ कि निराशी चरते हो खैम जदा और दो खबरी न कौन खैम है इधर तपस्तर गो तारा के सो कुसकी द शराब न शकी पुलिस यूनी सी दस पान नहीं अल्लाह दे दे बलागान न सद शराब अला डॉक्टर आले बोझ अस्पताल ते बुझ डॉक्टर दुर्बिन आवाज फुल ड्रिंक है फुल ड्रिंक रश द गरीब जो 18 कलेदा जब 10 रुपये आए मुआयना करो अस्पताल के हो पुलिस चालान करो जेल तेवास को लो 18 के लिए दे बंगलो ना दा गाड़ू न लरे कई और दशपे मां सरशी राजी के वर्णन अंबासन गाड़ दिमुंग नहीं सारे तरसकल ना आला 20 की बोतल बेसकली और पगड़े दो बेदरता होते पगड़े दो तोलश पगड़ी दायाताबाद 20 की आला 20 की दुकान क्या दफारा जोड़ दे अगेला टारे मार न दी अगेला द शामी रोड द यूनिवर्सिटी रोड और द डिफेंस रोड बंगलो वाला इसकी हल तरह तासो गरीबो खुदा नूर तबाह का चिताबाश नूर खुदा घर का पेपर दरबाने खुदा पर 50 रुपए चिटाकाएगा दा टोल आराम तो तासो करे सबब ब्या गड़े गए बल्दियात इंतखाबात और जमून जमीयत मीटिंग को भरपूर हिस्सा लेंगे मालबत इस्लाम उस दचवाड़ियानो जमादार है तपात जई मरा उस चीज नंबर उधर मजहब वाला तकरीर कम चिदला वोट वर्क सब हम चिदे इस्लाम बराबर कारूने बे की दायो वाला दे शाडन तबियत खर्च जका जदेम पर शौक थी 43 साल द सदर अयूब द जमाने नवाला तरनना काउंसलरानो संभल के पर सेव दल तले पे खबर यो मेयर जोड़ शो सोरजुला वेलजो के मेयर सुम जोबा गिरजुम बा और टोला तमे वेले के जोबो गिरजुम आ गिरजुम वाला राशि जमुंग द लंडी अरबाब रोड सारा को गोरई आ गिरजुम वाला पे $10 आ गए पे गिरजुम नश बाला माना तने पीडीए वजीर आ गए सरक देर खेश ओए एक्सियन इंजीनियर थे ए लंडी दा भी सब शुरू कर आता औरजी मुंग मुतियाज इसके लिए आता औरजी मां दाउस लसरजी मख्ती आता औरज जमुंग डाला के गटर बंदो दे कॉर्पोरेशन वाला अगर गटर पातो औरजों के नशो कोला बोले 10 गजा के गटर दे 10 गजा के आता औरजों के नशो कोला बोले द टोले इलाकी मुतियाजी पागी के द ट्यूबवेल नलूना तीर दी वगैरह लिख दी अगर लिखूनो के बा मुतियाजी डाला के न नवाती कि ट्यूबवेल बचालू शा मुतियाजी बा पमुंग रातली मुंग बच चलेगी मां आता औरजे न मुतियाजो को बो 10 करे मुंजिनो में कड़ी खुदाई दी बीच तबाह की नदी दे खुदाई बीड़ी घर के नदी दे खुदाई कोरवा जामीन पी विंजली ओड़म पे गली स्कलिंग दी आता औरजे बिजली गर मुला पीडीए और द कॉर्पोरेशन दलासा मुतियाज इसके लिए
چې اسکمارو لږ د سړي زامن شي سړي توپ زده کوي غټ سنډا ته لږ لاس واچوي غټ سنډا 2 میاشتې ستاسو صوبایي سیشن وشي 2 میاشتې په ایمان یې وایي چې د پېښور خلکو پې پوه شوي یی چې د 2 میاشتې کې صوبایي اسمبلی کې څه فیصله وشوه پوه شوي یی 2 ممبرانو په دې جګړه وکړه چې کار پارکینګ کې زما موټر په نور ولاړي چت ورته نشته تا خدای د جهنم په نورو دروا ټول قوم د ګرمۍ نه سوځي بجلی بل هم کم ځای ته ورسولو د سوی ګیس بل هم کم ځای ته ورسولو غریب سړی ټلیفون نشي کولی 104 روپۍ یو کال شو لوکل کال یو چارجز دی هغې ته څه وایي ایکسایز ډي ها د بجلی په بل باندې مسؤل ټیکس کور دې وران شنو دا مسؤل ټیکس هغه شي نه چې په سړک راځي که نه نو دا بجلی په سړک را روانې د ملکن نه ځکه چې د مسؤل چونګو ټیکه چا سره ده چا سره ده مسؤل ټیکس د بجلی په بل باندې تاسو خو ویل چې 100 یونټه بجلی به مفت کا نو زه څه کوم چې میں کس کس نوروا ماں نوروا کے پیو نوروا کے پیراوا نوروا کہ شہریوں میں توا نوروا کم کم غم بد دې ملک جاړي خدای رانی ولي کابل وګورئ د کابل خار د لندن انګريزان براتله چې سبا کېده نن زمینی آفت خپره دا چې په خار نازل دی پرون بل ورځ آسمانی آفت په نازل شو سیلاب پر راغی چې د کابل په تاریخ کې نو راغله زرګونه خلک سره آب شو مړ شو او په سوونه کورونه تباہ شو والله العظیم چې په خبر سره بم دا معاملې کی په خدای قسم کوم د سړی ځامن نشو مونږ سره بم خدای دا چل کوي آسمانی آفت برا باندې نازل شي زمینی آفت خو نازل که دکاندار ته ودرېږي مسور دی دال کې پاوي 24 روپے کیلو دا کریانی دکان 100 روپے کیلو دی الکا چلی قربان دې مسور دال په خوا خلکو د غریبای د وجه خو دا څه وکړه غریبانو په دال خورو ځکه چې غوخه بیا غسته نه شو نن د مسور دال په 24 روپے کیلو خو مسور دال کم ځای نه لاړو څه چل یو میخه چې کساب وادي او د منډۍ نه د کساب کور ترازی 100 روپے په د سرکار ټیکس لګیدل پلاره کې بدمعشان ورته کینول کساب لبیا به کساب څنګه 30 روپے کیلو نه ورکړي چې کساب 30 روپے کیلو ورکړي نو مجسټریټ دلته ورته یو پکې ګيري والا قانون دی لاس کې واګه مکه سپایانو ته به چې مکه الله چې دی لا آرډر ورکړي